د پاکستان سیاسي او دفاعي وضعیت د اشرف غني واکمنۍ ته نږدې کچې او حالت ته رسېدلی. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت اړوند د المرصاد رسنۍ د پاکستان په تړاو په یوې لیکنه کې لیکلي چې د پاکستان سیاسي او دفاعي وضعیت د اشرف غني واکمنۍ ته نږدې کچې او حالت ته رسېدلی دی. لکه څنګه چې په پاکستان کې د دوو سترو ځواکونو پاکستانیو طالبانو او پوځي ادارو ترمنځ پوځي جګړه لوړې کچې ته رسېدلې، په هماغه کچه دواړه لوري د یو بل پر وړاندې پر رسنیز او تبلیغاتي ډګر کې هم ډیر فعال لیدل کیږي. لیکنه ډیروي له یوې خوا پاکستانی طالبان هر ورځ لسګونه امنیتي کارمانان وژني او له بله پلوه امنیتي ادارې بیا د پاکستانیو طالبانو پر ضد اپریشن کوي چې له امله یې پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا د جګړې په ډګر بدله شوې ده. د دغې لیکنې له مخې د ولسمشر اشرف غني د واکمنۍ په وروستیو کې پر وګړو او افغان ځواکونو د اسلامي امارت چاودنې او وحشي بریدونه کېدل او د بهرنیو کافرو ځواکونو ساتنه کېدله چې اوس د پاکستان له واکمنۍ او وګړو سره هم ورته کار پیل شوی او په پښتني سیمو کې چاودنې، بریدونه او بمبارۍ ډېرې شوي دي. لیکنې وړاندې ډیره کړې د ولسمشر اشرف غني د واکمنۍ په وروستیو کې په خواله رسنیو کې د اسلامي امارت پر ملاتړ تبلیغات پیل شوي وو او ویل یې چې اسلامي امارت اوس بدل شوی او واک ته له رسېدو سره سم د افغانانو لپاره کار کوي او اوس له پاکستان سره هم دغه لوبه روانه ده او وایي چې پاکستانی طالبان او مشرتابه په افغانستان کې دي او له هماغه ځایه خپلو مسؤلانو او سرتیرو ته لارښوونې کوي. په دغې لیکنه کې د پاکستانیو طالبانو د ویاند محمد خراساني هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي وو که څوک غواړي چې زموږ له مشرتابه سره وګوري او دا ومني چې د پاکستانیو طالبانو مشرتابه چیرته دی، نو موږ سوب یو چې زموږ تر واک لاندې په سیمو کې بې پرې ژورنالستانو ته بلنه ورکړو چې زموږ له مشر سره وګوري او مرکې ورسره وکړي. د دغې لیکنې په وروستۍ برخه کې راغلي چې اوس پاکستانی طالبان په یو نه ماتیدونکي ځواک بدل شوی. د پاکستانی واکمنۍ دا ډول بې بنسټه څرګندونې د پاکستانیو طالبانو د لا ثبات لامل ګرځي. لیکنه ډیروي د اسلامي امارت اړوند بې بنسټه څرګندونې د امریکا د اجنډا یوه برخه ده چې د پاکستان وګړو ته د منلو نه ده. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.